نو ډاکټره تا ویلې لس ورځې بیا پټۍ نه شي خلاصومه؟ یا حاجي صاحب اومه ورځ به راشې په پټۍ به بلکل ګوتې نه وی پټۍ زه اومه ورځ در بدلوم. سمه ده نو به اومه ورځ راسو. اوس ته دی راته وایه ستا هر پیسو جوړې شوې کړ دي تر دوا او تر هره څه پورې. حاجي صاحب زما هغه 8 لکه روپۍ دي او دا نور دوایي هغه بیا د میډیکل والا سره الوخېست 100 روپۍ دي. ښه ښه داسې غمی مې در لګولې پر 10 کیلومتره به ستن لا هم وینې. ښه رښتیا غمی خو ښه غمی دی، ښه دیدی دی، ګران دی ډېر. مه ژاړه لالا، ژړا ده نه ده ښه ده سترګې سترګې ښایسته نه شول وه لالا سترګې خو د نه خوږ ماما حاجي صاحب ژاړه مه بلکل هغه زخمي سترګه ده وشکې نه ده شکې وشکه وکړه در زه خرابېږي. مه ژاړه ډاکټر صاحب بیا یې وشکه ده نه ده ښه ته ده خو به بله بیماري نه یې یا بله بیماري یې نشته ما خیال زړه ورلوړ شي. لالا مه ژاړه لالا مه ژاړه پیسې خو یې ډېر دي تر هغه دي که 8 لکه غوښتې 6 لکه ورکوم ته په 8 لکه پریشانه کوې پیسې نو کوم زما څخه نشته الحمدلله خدای ډېره دنیا راکړې پیسې پیدا کړي سترګه نه پیدا او د ډاکټر صاحب کور ودان چې اپریشن یې وکړي دغه اپریشن بل چا په 6 لکه هم نه درکاوه ځوانه در ولېړې کلته یو دانه جوس په وچښم. راځه لالا راځه ودرځه شی له مخه دې کړم پریشاني مه کوه لالا پیسې خو دې ډېرې راکړي. ډاکټر صاحب پیسې تا ته درکړم پیسې هغه پر کاونټر باندې ورکړه. صحیح مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني ډېره ماشاءالله فیض امباو ما خو موږ د پیسو شوقیان یو مریضان خو تر موږ لا شوقیان دي د زړه دغه یې شین سوی په پیسو یې پسې زړه لاړې. الله لالا چش دی وروره او بس د شادۍ کار چش دی ستا له لاسه څه اوس ورور زما له هغه دوا ماله ته یې لکه پر دغه کانټر والا ته مو پیسې ورکولې دوا هم پر هغه تمیز یې څه شی د زخمو دوا ته څنګه دی لکوله ستا له لاسه ما تا پر هغه ځای راته وځړل پریشانه ده کوم سړی ډاکټر به دغه سي هاي ته کمزوري خلي په 8 لکه روپۍ پسې ځاړم ها وده شرمولم هاي چا هم سړی کوي ستا خو به پر سترګه نه وي دغه سات کوي لالا ته خو د پیسو د کمزوري نه وې مړه ته داسې میړه مړه کوي ورور درځه در کور مه ورسه بس دا ورسه یې لکه چوری راوله چې دا دوا راوایي درځه ته کور مه ورسه راځه لالا ته پریشاني مه کوه اوس خو ما 8 لکه پر در لګولګي دي 40 لکه نورې په در لګوم ته راځه پیسې خدای پیدا کوي سړی درځه ومه رسو تر کور یا الله زه تاله دغې سپېرې څارله یا الله تاله د ماپۍ دپاره راغلی یا الله ما معاف کړې یا الله ما معاف کړې ما 8 لکه روپۍ خالي اپریشن راوکړي یا الله تا ما ته دومره غټ نعمتونه راکړي دي یا الله یا الله معافي غواړم چې ما تر اوسه پورې شکر نه دی ادا کړی یا الله ما ته نن احساس وسو یا الله په یو غمې باندې یا الله هغه 8 لکه اخیستا د څونه غټ نعمتونه راکړي چې هر نعمت یا الله کروڑا او جایداد پر ورکړې یا الله دا ستا رنګه نه پوره کېږي یا الله ما معاف کړې یا الله خلک به خدا ویلی چې دی پر پیسو خفه دی په پیسو ژاړي یا الله ما ستا یو حکم نه دی پر ځای کړی په 15 وخت لمانځه کې زه تا ته پاته راغلم یا الله له ننه بعد یا الله تا ته زه توبهګار یم یا الله دا خواست به ومنې یا الله ستا هر حکم به منم یا الله ستا د هر نعمت شکر به ادا کوم یا الله به معاف کړې